دا د خوشحال دا د امان او احمد شاه خاوره ده اټک په ما پورې تړلی دی زما خاوره ده ډیورنډ کما وخوري زما پلار وخوري زما ورور وخوري زرهاوې وخوړل زرهاو زلمي د نور وخوري دغه خبر به یوه خواته شي ډاډه اوسېږه نه تا ته پاتې نه به پاتې شي ډاډه اوسېږه دا د خوشحال دا د امان او احمد شاه خاوره ده اټک په ما پورې تړلی دی زما خاوره ده زما وجود زما بدن زما د ځان برخه ده پښتونستان زما د لوی افغانستان برخه ده سوی د جټو بمبارونه دوی ته نه ښکارېږي د اسرائیلو دا ظلمونه دوی ته نه ښکارېږي دا د تنکي ګلانو جنازې نه ویني په وینو سره د ماشومانو جنازې نه ویني په نړېدلو دیوالونو باندې سترګې پټئ په ماتو اندامونو باندې سترګې پټئ مسلمانانو دا هماغه د پرون زامن دي دا د فرعون دا د نمرود او د قارون زامن دي نه د ملا په لاس کې ده نه په تعویض کېږي د روغ صحت پختنه خاص له یو مریض کېږي نه د ملا په لاس کې ده نه په تعویض کېږي د روغ صحت پختنه خاص له یو مریض کېږي څوک امکان لري تقدیر په فیصله بدلیږي په فیصله باندې خو لویه قافله بدلیږي نه د ملا په لاس کې ده نه په تعویض کېږي د روغ صحت پختنه خاص له یو مریض کېږي څوک امکان لري تقدیر په فیصله بدلیږي په فیصله باندې خو لویه قافله بدلیږي زمونږ دغې ورورولۍ ته د دوی جنګ وایي امکان لري دا چې یوسف ته څوک بدرنګ وایي که زمانه ځان ته چانګیز فرنګ او رنګ وایي بیا به راپاسېږي زما توره به شرنګ وایي که زمانه ځان ته چانګیز فرنګ او رنګ وایي بیا به راپاسېږي زما توره به شرنګ وایي ټولې نړۍ ته د فساد او د شر چغې وهي څوک چې لګیا دي د حقوق بشر چغې وهي ټولې نړۍ ته د فساد او د شر چغې وهي څوک چې لګیا دي د حقوق بشر چغې وهي ښځې او نرې ښه ښکاره پر تلویزیون نه ویني د اور په منځ کې سوځېدلی فلسطین نه ویني د عراقیانو د سوریانو چغې چا واورېدې د دې مظلومو افغانانو چغې چا واورېدې ټولې نړۍ ته د فساد او د شر چغې وهي څوک چې لګیا دي د حقوق بشر چغې وهي ښځې او نرې ښه ښکاره پر تلویزیون نه ویني د اور په منځ کې سوځېدلی فلسطین نه ویني د عراقیانو د سوریانو چغې چا واورېدې د دې مظلومو افغانانو چغې چا واورېدې د معاونیت او مدیریت دعوهګیر چیرته ورک دي د انسانیت او بشریت دعوهګیر چیرته ورک دي سوی د جټو بمبارونه دوی ته نه ښکارېږي د اسرائیلو دا ظلمونه دوی ته نه ښکارېږي دا د تنکي ګلانو جنازې نه ویني په وینو سره د ماشومانو جنازې نه ویني په نړېدلو دیوالونو باندې سترګې پټئ په ماتو اندامونو باندې سترګې پټئ مسلمانانو دا هماغه د پرون زامن دي دا د فرعون دا د نمرود او د قارون زامن دي په نړېدلو دیوالونو باندې سترګې پټئ په ماتو اندامونو باندې سترګې پټئ مسلمانانو دا هماغه د پرون زامن دي دا د فرعون دا د نمرود او د قارون زامن دي د دنیا ستر طاقتونو بیا لاس مه راکوئ څلوېښت مملکتونو بیا لاس مه راکوئ بیا به سلام در باندې وانه دا ژمنه کوو چې څومره مو خوړلو تاسو نه مننه کوو زمونږ تر غوږه دې دا غږ پر زندګي نه راوړي جنګ د خدای نه لنګوي بیا دې پرې بچي نه راوړي د دنیا ستر طاقتونو بیا لاس مه راکوئ څلوېښت مملکتونو بیا لاس مه راکوئ بیا به سلام در باندې وانه دا ژمنه کوو چې څومره مو خوړلو تاسو نه مننه کوو زمونږ تر غوږه دې دا غږ پر زندګي نه راوړي جنګ د خدای نه لنګوي بیا دې پرې بچي نه راوړي سر ورکول او سر ساتنه نوره څنګه کېږي دا احترام میلمه پالنه نوره څنګه کېږي حالات شاهد دي موږ ترې څومره افغانان قربان کړه له یو میلمه څخه مو 1 میلیون کسان قربان کړه سر ورکول او سر ساتنه نوره څنګه کېږي دا احترام میلمه پالنه نوره څنګه کېږي حالات شاهد دي موږ ترې څومره افغانان قربان کړه له یو میلمه څخه مو 1 میلیون کسان قربان کړه ډیورن کما وخوري زما پلار وخوري زما ورور وخوري زرهاوې وخوړل زرهاو زلمي د نور وخوري دغه خبر به یوه خواته شي ډاډه اوسېږه نه تا ته پاتې نه به پاتې شي ډاډه اوسېږه دا د خوشحال دا د امان او احمد شاه خاوره ده اټک په ما پورې تړلی دی زما خاوره ده ډیورنډ کما وخوري
زما پلار وخوري زما ورور وخوري زرهاوې وخوړل زرهاو زلمي دې نور وخوري دغه خبر به یوه خواته شي ډاډه اوسېږه نه تا ته پاتې نه به پاتې شي ډاډه اوسېږه دا د خوشحال دا د امان او احمدشاه خاوره ده اټک په ما پورې تړلی دی زما خاوره ده زما وجود زما بدن زما د ځان برخه ده پښتونستان زما د لوی افغانستان برخه ده نه تورمخې پنجابي نه کوم ګل خان سره اقدم دا د ډیورنډ ډبره پاس له هندوستان سره اقدم نه تورمخې پنجابي نه کوم ګل خان سره اقدم دا د ډیورنډ ډبره پاس له هندوستان سره اقدم په تیارو او په ټانګو د منګه نه یاروي په مزایلو په اټمو د منګه نه یاروي دا چا ویلې چې کافر نه مسلمان ډارېږي څوک چې بارود ځان پسې تړي بیا په ځان ډارېږي په تیارو او په ټانګو د منګه نه یاروي په مزایلو په اټمو د منګه نه یاروي دا چا ویلې چې کافر نه مسلمان ډارېږي څوک چې بارود ځان پسې تړي بیا په ځان ډارېږي لاس په لاس شومه په لاسونو باندې واوښتمه غم په ما نه زه په غمونو باندې واوښتمه ځان مې عینه کړلو هر حسن پکې ځان ولیده خپلو خو ولیده پردو مې هم ګریوان ولیده زیاتي به بد درته ښکاره شم د فریاد د لاسه هېڅ نه پوهېږم ما ورکړی دی خپل یاد د لاسه لاس په لاس شومه په لاسونو باندې واوښتمه غم په ما نه زه په غمونو باندې واوښتمه ځان مې عینه کړلو هر حسن پکې ځان ولیده خپلو خو ولیده پردو مې هم ګریوان ولیده زیاتي به بد درته ښکاره شم د فریاد د لاسه هېڅ نه پوهېږم ما ورکړی دی خپل یاد د لاسه ویل لیونیه دیوالونو کې غوږونه شته ده لاسونه پرېږده په لاسونو کې لاسونه شته ده ویل لیونیه دیوالونو کې غوږونه شته ده لاسونه پرېږده په لاسونو کې لاسونه شته ده که درنه ښار او کلی پاتې شي نو دا به ښایي ویلې که لږ شان غلی پاتې شي نو دا به ښایي ویل لیونیه دیوالونو کې غوږونه شته ده لاسونه پرېږده په لاسونو کې لاسونه شته ده که درنه ښار او کلی پاتې شي نو دا به ښایي ویلې که لږ شان غلی پاتې شي نو دا به ښایي چې بې وادې شومه تړونه خیر دی ما وبخه زما زندګۍ زما ژوندونه خیر دی ما وبخه زما بېوسۍ زما خفګانه تل به داسې نه وې یو ورځ به نه وی شګریوانه تل به داسې نه وې زه باوري یم چې په هر میدان به رنګ راوړې لکه رباب به بیا په خپله سینه ترنګ راوړې چې بې وادې شومه تړونه خیر دی ما وبخه زما زندګۍ زما ژوندونه خیر دی ما وبخه زما بېوسۍ زما خفګانه تل به داسې نه وې یو ورځ به نه وی شګریوانه تل به داسې نه وې زه باوري یم چې په هر میدان به رنګ راوړې لکه رباب به بیا په خپله سینه ترنګ راوړې پرېږده تڼاکې شي پولی دې په لاسو وخېږي خو ژوند دومره نه ارځي چې څوک دې پر اوږو وخېږي پرېږده تڼاکې شي پولی دې په لاسو وخېږي ژوند دومره نه ارځي چې څوک دې پر اوږو وخېږي ژوند باید داسې وي له هر ډول اختاره ډک وي مړ باید داسې وي چې قبر دې سینګاره ډک وي لکه ماشوم خپلو همزولو ته کنځلې کوه په خدای توکل کوه د دې تیارو مزلې کوه پرېږده تڼاکې شي پولی دې په لاسو وخېږي ژوند دومره نه ارځي چې څوک دې پر اوږو وخېږي ژوند باید داسې وي له هر ډول اختاره ډک وي مړ باید داسې وي چې قبر دې سینګاره ډک وي لکه ماشوم خپلو همزولو ته کنځلې کوه په خدای توکل کوه د دې تیارو مزلې کوه هو دا صحیح ده چې حالات مو پر اوږو پراته دي غبار ګردونه مو د زړه پر دروازو پراته دي که مو فایده را رسېدله اهل کار خلک وی یا د منصور په شان په دار مین د دار خلک وی دا رانه واورئ چې ستاینه به مو ګرانه نه وي دا د نفرت ستړې لړۍ به مو روانه نه وي لکه د نورو به د دې تاریخ تر سیوري راشئ تاسو به هم د زمانې ځلانده ستوري راشئ زیارت بم کیږي په قبرونو بم یو حال جوړ وي څوک به محمد وي او له چانه بم خوشحال جوړ وي په سپین کاغذ به مو په تور قلم نومونه لیکي نننۍ کړنې بم راتلونکي کتابونه لیکي ډیوې به بلې کې په شوق به مو نامې وستایي راتلونکی نسل به دا ستاسو کارنامې وستایي که مو فایده را رسېدله اهل کار خلک وی یا د منصور په شان په دار مین د دار خلک وی دا رانه واورئ چې ستاینه به مو ګرانه نه وي دا د نفرت ستړې لړۍ به مو روانه نه وي لکه د نورو به د دې تاریخ تر سیوري راشئ
تاسو به هم د زمانې ځلانده ستوري راشئ زیارت بم کیږي په قبرونو بم یو حال جوړ وي څوک به محمد وي او له چانه بم خوشحال جوړ وي په سپین کاغذ به مو په تور قلم نومونه لیکي نننۍ کړنې بم راتلونکي کتابونه لیکي ډیوې به بلې کي په شوق به مو نامې وستایي راتلونکی نسل به دا ستاسو کارنامې وستایي خلک لا شته د نسلونو د بنیاد غم لري په دې هیواد باندې مین دي د هیواد غم لري خلق لا شته ده د نسلونو د بنیاد غم لري په دې هیواد باندې مین دي د هیواد غم لري ژمنه یې وکړله چې کور کور ته رڼا رسوي پوره 34 ولایاتو ته برېښنا رسوي خلق لا شته ده د نسلونو د بنیاد غم لري په دې هیواد باندې مین دي د هیواد غم لري ژمنه یې وکړله چې کور کور ته رڼا رسوي پوره 34 ولایاتو ته برېښنا رسوي دا مو ارمانو له ډېرو مو غوښتنه وکړه بلا خوشحاله یو چې زمونږ مو پوښتنه وکړه لا ګیله نه لرو له تا نه یو راضي کورنۍ له تا نه زر ځلې مننه عزیزي کورنۍ خلک لا شته ده د نسلونو د بنیاد غم لري په دې هیواد باندې مین دي د هیواد غم لري ژمنه یې وکړله چې کور کور ته رڼا رسوي پوره 34 ولایاتو ته برېښنا رسوي دا مو ارمانو له ډېرو مو غوښتنه وکړه بلا خوشحاله یو چې زمونږ مو پوښتنه وکړه لا ګیله نه لرو له تا نه یو راضي کورنۍ له تا نه زر ځلې مننه عزیزه کورنۍ نیمه پرې نږدې دا لمنه سر ته ورسوې ژمنه دې وکړه خو چې ژمنه سر ته ورسوې نیمه پرې نږدې دا لمنه سر ته ورسوې ژمنه دې وکړه خو چې ژمنه سر ته ورسوې مشره منمه دې چې ته یو جهادي شخصیت یې کلک یې طاقت یې تکړه یې فولادي شخصیت یې چې تر چا ورسي هغه تر هغو نه رارسي ځینې خبرې دي چې ستا تر غوږو نه رارسي د جهنم د سرو لمبو نه ولې نه یریږې د قبر سختو شپو نه ولې نه یریږې د پښو لاندې ځمکه ولې درته نه ښکارېږي له کوره باندې ځمکه ولې درته نه ښکارېږي چېرته دې وموندلې چا څخه دې پور واخیسته چې په 50,000 ډالر باندې دې کور واخیسته مشره منمه دې چې ته یو جهادي شخصیت یې کلک یې طاقت یې تکړه یې فولادي شخصیت یې چې تر چا ورسي هغه تر هغو نه رارسي ځینې خبرې دي چې ستا تر غوږو نه رارسي د جهنم د سرو لمبو نه ولې نه یریږې د قبر سختو شپو نه ولې نه یریږي د پښو لاندې ځمکه ولې درته نه ښکارېږي له کوره باندې ځمکه ولې درته نه ښکارېږي چېرته دې وموندلې چا څخه دې پور واخیسته چې په 50,000 ډالر باندې دې کور واخیسته په ځان خبر شه چې ایمان دې تر نخرو لاندې دی چې د وخت نوی ماډل ګاډی دی تر خپو لاندې دی چې د وخت نوی ماډل ګاډی دی تر خپو لاندې دی توجه نم نړۍ مننه